السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو نن ته یو خبره کوم ټولو ته څه هیله چې راڅخه خفه نشئ، ځکه ملګرو زه هم مجبور یم. ګورې ملګرو زیاتره ملګري ماته میسیجان کوي چې دا طریقه داسې ورته وښیه دا داسې ده، خو زه ډېر خوشحاله کېږم چې ماته البته څوک میسیج کوي دغه هغه ستونزه حل کړمه. واقعا ډېر زیات خوشحالي احساس په وخت کې راځي. خو ځینې داسې ملګري که چېرته هغه ته ویډیو هم ولېږي، سکرین شاټونه هم ولېږي، وایس میسیج هم ولېږي، خو بیا هم درته چې تېر راته وکړه چې زه ورته وکړم ملګرو زه تاسو ته یو خبره په ډاګه کوم که څوک رانه خفه کېږي او که څوک رانه خوشحاله کېږي، که چیرې زه تاته ویډیو هم ولېږم، سکرین شاټونه هم درته لګم، وایس میسیج هم درته کوم، بیا هم ته ماته وایه چې دا کار ته راته وکړه چې زه درته کوم ورور جانه زه بیا درڅخه پیسې غواړم، ځکه خوښې نه کېږي. د افغانستان انټرنېټ ملګرو تاسو ته هم معلوم چې 1 GB 2.5 افغانۍ باندې فعاله کېږي. او بل چې ملګرو زه کله انټرنېټ استعمالوم، زموږ د اوس کوم ځای کې ولم دلته انټرنېټ نه کوي کار، کله هم زه انټرنېټ استعمالوم نو کور څخه ډېر لرې ځم هلته انټرنېټ استعمالوم. که هم کلیوال زما دغه ویډیو ګوري یا هم بل څوک چې زما ملګری ما سره لیدنه کړې هغه ته معلومات کېږي زه انټرنېټ چېرته استعمالوم، چې په کور کې کار کوئ زه ورته خوښ وم، بیا مې خامخا خوښې هم درته کوم. دا چې زه د دنیا سره ځم هلته انټرنېټ خلاصوم بیا ته ماته وایې چې تېر راته وکړه، هغې حالات کې زه هم تاته ما ویډیو لیږلي، سکرین شاټ مې درته لیږلي، هر شی مې درته لیږلي، بیا هم درته چې تېر راته وکړه. زه یې ورته کومه ملګرو که چېرې خوښ شم په هغې باندې زه ویډیو هم جوړوم یوټیوب ته اپلوډ کوم، زما ګټه ده تر څو هغه ویډیو جوړه کړم بیا یوټیوب ته اپلوډ کړم ته به هم راسره خوشحاله شي. دا چې زه وخت نه لرم او بیا هم د انټرنېټ مشکلات دي، کورني مشکلات دي، ژوند مو د کاروبار لرو ملګرو، بیا هم چې زه آنلاین شم بیا زیاتره میسیجونه کوي، زنګونه کوي چې داسې تېر راته وکړه زه درته کوم، بیا چې زه ورته ماته پیسې راکړه، بیا ورته تېر راته وکړه زه پیسې درکومه. ملګرو دا یو خبره هم تاسې واورئ که چېرې هم ته ماته وایې چې دا کار ته راته وکړه او ته ترسره کړه زه څخه پیسې غواړم، پیسې باید ماته لومړی تحویل کړي. کله چې ماته د پیسې تحویل کړي هغه کار بیا زه درته کوم په ښه اخلاص سره درته کوم، که چېرې مې درته ونه کړه پیسې دې بېرته واخله. نو هیله چې ملګرو ما څخه تاسې خفه نه شئ ځکه زما مصروفیت ملګرو ډېر زیات دي، دومره خاص مصروفیت هم نه لرم. او پوهنتون وخت کې چې سړی هلته ورته خوښ وي هم یې ملګرو شپه ورځ انټرنېټ کار کوي، زه یوازې د ورځې آنلاین کېدلی شم، هغه هم یو څه محدوده ساعت، ځکه په کور کې موبایل کار نه کوي. کله چې زه له کوره وځم انټرنېټ ځای ته ورځم نو هغه ځای کې ملګرو باور وکړئ ډېر لرې ځای ده او په دې یخ کې بیا چې هغه ځای ته ځي ډېره سخته ده. زیاتره وخت په ما باندې واوره هم ورېږي، ځینې را باندې تېر شي دا څه شي دلته ګوره خو چې مجبور چې خامخا به یې کوي. نو هیله چې ما څخه خفه نه شي بیا هم درته وایم که چېرې په ما مو کار کوو زه درته کومه هېڅ داسې نه چې تاسو خالي پیسې راکړئ زه درته کومه، بیا هم که خوښ یم زه درته وایم زه خوښ یم زه درته کوم. دا چې زه مصروفه وم یا بل څه کار باندې مصروف یم بل چا سره مصروف یم ته ماته میسیجونه کوې زنګونه راته وایي چې دا کار راته وکړه زه درته کومه، بیا هغه شهر کې هم خو چې کومه پیسه مې درته وښوده هغه پیسه به ماته اول راکوې، کله چې ماته تحویل زه اعتباري شم پیسې ته راغله بیا زه تاته هغه کار کوم 100% درته کوم. ملګرو زه د ورکې سړی نه یم، چینل مو ستاسو پیجونه هم لرو دی کې کاروبار مو ده انشاءالله درته کوم. نو هیله چې ما څخه خفه نه شي بیا هم ملګرو تاسو ټول زه ډېر زیات مینه لرم، هر یو چې ماته میسیج کوئ په خدای باور وکړئ ډېر زیات درباندې خوشحاله کېږم، ته ماته راځې ماته میسیج کوې تاته خپله ستونزه راسره شریکوې او بیا به یې زه نه درته کوم. ولې به نه درته کوم خو خامخا زما شرایطو ته هم ملګرو تاسې وګورئ چې زه چېرته انټرنېټ کوم کور کې کار نه کوي بیا چې هغه ځای ته ځم. نو هیله چې راڅخه خفه نه شئ. نو دغه یو ویډیو ملګرو چې ها ملګرو د سپیشل چې کوم نو ماته میسیجونه کړي او ما څخه خفه شوي دي ځکه مجبوره شوم چې دغه ویډیو جوړه کړم، که چېرې مجبوره نه بیا مې هم نه کولو. نو هیله چې بیا هم څخه ډېره زیاته بښنه درڅخه غواړم. نو تر بیا پورې چې داسې خوندوره معلوماتي ویډیو درته کوم په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ، هر چېرې چې یاستئ ښاد او اباد اوسېږئ.